د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوزانو لپاره جوړ شوي هغه ځایونه دي چې د زیات ککړتیا له امله خلک په ساعتونو د سړک پر غاړه تیروي. دغه روغتون ته له مریضانو سره راغلي پایوزان وایي د ناستې لپاره مناسب ځای نشته او دوی مجبور دي چې کاری ورځ په ولاړه تیره کړي او په وینا د روغتون مسؤلین دي دغه چارې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. پایوزان هم ملامته دي خو ولې داسې مسؤل کس څوک نشته دی چې راشي دلته پوښتنه وکړي. که چېرته مسؤلین وي او هر سهار دوی راتللی دا باید داسې نه وی جوړ شوی. دا پاکیزګي دلته دا خو د ایمان یو جز دی، پاکوالی د ایمان جز دی، نو باید موږ هم پاکوالي ته پاملرنه وکړو او مسؤل کسان چې کم ټاکل شوي دي په خپل وخت سره خپله وظیفه صحیح سرته نه رسوي. که چېرته دغه ځای مخکې د صفا او دغه شوی پوه شي هر سړی خپل مسؤلیت پېژندلی او نه د پایوازان چې کوم دی هغه به دا صفا ساتل ځکه کسان نه راځي. بل چې کوم د سهار کې هغه راځي ټینکر راځي په دغه ځای باندې اوبه شیندي نه پوهېږي د کمودونو اوبه راوړي د کوم ځای راوړي ډېرې بدبوی خټې ورپکي هغه ورپکي په دغه ځای شیندي. همداراز ځینې نور بیا نیوکه کوي چې روغتون ته د زیاتو پایوازانو راتګ د دې لامل شوی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې او ان له دوی پکې خپل ناروغان نادره کوي. ډېر رانشي که نه دو خپل ځان سره زیاتی کوي ظلم کوي چې دو زیات راځي باید زیات رانشي یو کس دو بس لازم همدغه دوه کسه کافي دي دوی دپاره. څه ډېر راځي مشکل پیدا کېږي دلته صحت عامه ده مریضان ډېر دي. دغه حالت ته وګوره شپه ورځ دوی خپل څادرې خور کړي او په دې ځمکه کې ناست دی. خو دې د زما غوښتنه دا ده چې ورونو سره یو کس راشي مریض سره یو کس راشي په خاطر د یو کس کفایت کې دلته یو د یوې خوا د ډاکټر صاحبانو د صحت عامې مزاحمت ونشي د بلې خوا په دې حالت کې دروغ او رنځور نه معلومیږي. خو د ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین وایي دوی د روغتون په داخل کې ټولو ناروغانو ته د 2 پایوازانو د پرېښودو اجازه ورکړې تر څو په روغتون کې ګڼه ګوڼه کم او د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. دوی زیاتوي چې د روغتون په دننه کې د پایوازانو لپاره د ناستې مناسب سهولتونه رامنځته شوي او په وینا خلک د خپله د ناستې ځایونو کې پاکوالي ته پاملرنه وکړي. د ټولو پایوازانو نه غوښتنه دا ده د ټولو مریضدارانو نه غوښتنه دا ده چې روغتون ته ډېر پایوازان باید رای نشي. د مریض سره یو یا 2 پایوازه راشي چون د کرونا درېیمه څپه ډېر زیات خطرناک دی او روان هم دی او ډېر مریضان په کرونا باندې مخ ته دي. د یادولو ده چې په دغه روغتون کې د شپې پر مهال ګڼ شمېر خلک د مناسب ځای د نه شتون له امله د سړکونو پر غاړه هم پراته وي او د سختو معاشو له امله پر ملاریا ناروغیو د اخته کېدو ویره هم شونې ده. که څه هم د روغتون مسؤلین له خلکو د پاکوالي غوښتنه کوي خو خلک نیوکه په دې کوي چې د کثافاتو لرې کولو په موخه ګمارل شوي کسان یوازې خیالي دي.